روژه مبارکه کې دا یوه دعا له لومړۍ شپې تر اخرې پورې همیشه وایه. انشاءالله چې داسې یوه شپه به دې په برخه شي چې تصور یې نشي کولی. د قدر شپه د قدر شپې موندلو دپاره دا دعا همیشه د روژې په ټولو ورځو شپو کې حتما وایه، د ذکر په شان یې وایه. اللهم بلغنا لیلة القدر، اللهم بلغنا لیلة القدر. دا دعا هر ورځ، هر ساعت، هر شپه وایه. د دې معنا دا ده چې یا الله ما ته د قدر شپه نصیب که، یعنی مونږ قدر شپې ته ورسوه، یا زما د قدر شپه نصیب که. که دا دعا دې قبول شوله او طبیعي ده چې روژې کې دعاګانې قبلیږي انشاءالله. د روژه ماتي د اذان د انتظار په وخت باندې چې کله د سرخان کې ناست وي دا دعا کوه. انشاءالله کله چې د قدر شپه په قسمت شوله بیا دا دعا همیشه پکې وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دعا کله چې مو د قدر شپه وموندله دا دعا وایي: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا پکې وایي. دعا د مؤمن وسله ده. د دعا په زور باندې مؤمن ته ګڼ نعمتونه راځي د الله پاک په فضل باندې. دعا ده چې الله پاک انسان ته هر څه ورکوي. د دعا په زور باندې انسان الله پاک ته نږدې کېږي. نو هر ورځ، هر ساعت همدا دعا وایي چې اللهم بلغنا لیلة القدر. بیا چې مو قدر ومونده هر شپه په دې نیت باندې عبادت کوي لکه دا چې د قدر شپه وي. د قدر شپه دا دعا وایي چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ما ته هم پکې دعا کوي. سلام علیکم.